د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد کورنۍ چیرته ده؟ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد رژیم څه دی او کورنۍ اوس چیرته ژوند کوي؟ او ملا یعقوب څنګه یو ځوان دی؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د رژیم دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د دغې ډلې د مؤسس ملا محمد عمر زوی ګڼل کیږي، د طالبانو تبلیغاتي ګروپونو په مختلفو توجیهاتو تبلیغات ورته کوي. هغه کله د پاکستان پر ضد د دغې ډلې د یو فرګوسن مشر یادیږي، کله یې د طالبانو د ادعا شویو اصلاح غوښتونکو له ډلې یادوي، او کله خو یې د ځوانۍ او ښایست په ستاینو هم طالب مبلغین شعرونه او قصیدې لیکي. ملا محمد یعقوب مجاهد خپله هم د طالبانو د دودیزو او عمر خوړلو مشرانو په نسبت ډېر خوښوي چې زیات رسنیز شوي او ښایي راتلونکي نورو لوبو ته د خپل محاسبه شوي نقش لپاره دا تبلیغات ګټور ورته ښکاري. نوموړی حتی توانېدلی چې د طالبانو د ځینو سطحي مخالفینو پر ذهن هم نفوذ وکړي او کله د هغوی په خوله هم د ځینو احساساتي خبرو او دریځونو له امله وستایل شي. دې برخه کې د پاکستان پر وړاندې د ملا یعقوب ځینې څرګندونې د پام وړ دي. هغه د طالبانو د رژیم له بیا واکمنېدو سره څو ځله د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي او ځمکني بریدونو په غبرګون کې په سازماندهي شوي ډول د دغه هیواد پر وړاندې د خبرداري ګوته وخوځوله. یعقوب مجاهد د رسنیو په وړاندې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د افغانستان پر لور یې بریدونه دوام وکړي، د بریدونو فکر ولري، باید هیر یې نه کړي چې د ده په وینا افغانستان بې صاحبه نه دی او ګواکې یعقوب مجاهد او طالب ډله یې پر وړاندې د هیواد د صاحبانو په حیث سخت غبرګون څرګندوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان، تربیه، ښې چارې.